شكرا يا ربي شكرا. الله سبحانه وتعالى د دې تپوس کوي په دغه تربیت کې داغي د جملې نه یو دا چې کله مولود او بچي پیدا شو یو د هغې نه داغي تهنئه او داغي مبارکي چې په بعضو روایتو د حدیثو کې داسې راغلي دي چې مبارکي ورکول هغه چاته چې د هغې ولد او د هغې بچی وشي په کومه طریقه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل جعله الله مبارکا علیک وعلى امت محمد جعله الله مبارکا علیک وعلى امت محمد صلی الله علیه وسلم. الله دې ستا دا ولد او دا بچی مذکر دې کو مؤنث دې الله دې تا ته مبارک کړي د ټول امت محمد صلی الله علیه وسلم د پاره دې د خیر او د برکت ذریعہ وګرځي دا غو د پاره دې مبارک یو پاغي کې دا ده بشرا او زیر او مبارکي تهنئه مبارکي په حدیثو کې په داس الفاظ باندې راغلي دا لکه د هر چا په ټولنه کې خپل یو الفاظ وي چې او چاته د اولاد او د بچی په باره کې عام داسې وي چې مبارک دی وي او کو دا الفاظ چې کوم مسنون او نقل په حدیثو کې نو دا ویل پکار دي او د دې په معنا باندې سره به ځان